هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. الله سبحانه وتعالى زمنګ ستاسو د بندګانو نه صفات غواړي، زموږ د رنګ، د نسل، د ژبې، د قومیت الله رب العالمین لحاظ نه کوي. دا خبرې د الله په نزد ډېرې وړې خبرې دي او دا د کفارو په نزد باندې غټې خبرې دي. قوم پرستی او د قوم او د ملک او د وطن او د ژبې په نوم باندې د انسانیت تقسیم دا یو د اسلام نه خلاف نظریه ده او د اسلام نظریه دا چې چا کلمه ویلې ده او مسلمان دی او بیا په دې کې څومره تقوا ده او څومره ښکلي صفات دي، په دې باندې به دا الله سبحانه وتعالی ته زیات نږدې کېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې الله سبحانه وتعالی ستاسو شکلونو ته نه ګوري، ستاسو مالونو ته نه ګوري. الله رب العالمین یعنی دې ته نه ګوري چې ته څومره ښکلی، څومره مزیدار او دې ته الله رب العالمین نه ګوري چې تا سره مال او دولت څومره دی، سرمایه او دنیا دې څومره جمع کړې ده. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن الله سبحانه وتعالی دوو څیزونو ته ګوري، اول ستاسو زړونو ته او بیا ستاسو اعمالو ته. دا زړونه ځکه مخکې کړي دي چې اول به دننه خپل کیفیت برابرې، اخلاص به ځان کې پیدا کړي او تقوا. که ظاهري عمل زموږ مزیدار دی خو دننه کیفیت خراب دی نو دا نه قبلیږي، دا زموږ د نجات لپاره نه کافي کیږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اول زړونه یاد کړه، خپل زړونه صحیح کړي، دې کې تقوا او اخلاص پیدا کړي او الله نه دعا غواړي یا الله مونږ کې تقوا او د اخلاص صفت پیدا کړي. د دې په مونږ کې ډېر کمی دی. او بیا دا ظاهري اعمال ولی یادوي رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ د هغې وجه دا ده چې په اعمالو مونږ مکلف یو، په اعمالو مونږ او کافر ممتاز کیږو. هغوی عمل نه کوي په دین، په خواهش باندې عمل کوي، د خواهش مطابق زندگی تیروي، او مؤمن د خپلې خوښې او د خواهش مطابق زندگی نه تیروي، بلکې څه چې ورته الله سبحانه وتعالی فرمایلی وي او هغه رسول چې موږ ته رالیږلی هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایلي او څه کړي دي دی هغې ته ګوري او هغه شان عمل کوي. ځکه قرآن کې موږ ته اعلان شوی، موږ الله داسې هیله نه یو پرېښي چې بس پرانیستي و چې ځئ په مخامخا و چې په کم طرف ځئ او سم وکړه. نه، الله رب العالمین موږ ته فرمایي بار بار چې بندګانو تاسو به ګوره د الله او د رسول نه مخکې کېږئ. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. ایمان والاو چرته د الله او د رسول نه مخکې نشئ. مطلب دا دی الله او رسول یو خبره نه ده کړې هغه کې، او چې درته یې کړې هغه نه کې. د ځان نه دې د خپلې خوښې ژوند شروع کړی دی، دا به نه کې. لا تقدمو د دې علما دوه معنی کوي، یو لازمي یو متعدي. لازمی معنا دا د خپل ځان ته مخکې کوي د الله او د رسول نه، د ځان نه په دین کې بدعات ما جوړوي چې الله او رسول یو کار نه دی کړی هغې ته دین مه وایه،
او چې الله او رسول کوم کار منې کړی دی هغه کوم نو دې ته وایي خپل ځان به نه مخکې کې د الله او د رسول نه بلکې وروستو به ځي الله او رسول ته به ګوري ای پسې به شاته روانئ. دویمه معنا دی کې متعدي ده. متعدي معنا دا ده لا تقدمو معنا دا ده بل به هم نه مخکې کې د الله او د رسول نه. بل څوک دی هغه زما ستا استاذ دی هغه زما ستا د مسجد امام دی هغه زما ستا تنظیم او پارټي ده هغه زما ستا مشران دي هغه د دین امامان او مجتهدین دي او هغه چې هر څومره اوچت خلک شي هغه احترام یې په خپل ځای دی خو د الله او د رسول نه به نه مخکې کې د هغوی اقوال افعال به وروستو وي د هغوی رای او فرمودات به وروستو وي مخکې به د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم قول وي. نو د الله او د رسول نه به نه موږ ځان مخکې کوو او نه به بل څوک مخکې کوو. پابندي ده. بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي سورة الاحزاب کې وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ندی جائز او ندی حلال د یو مؤمن نارینه او د مؤمن زنانه د پاره نارینه او زنانه دوه یاد کړي دی له دا حلال ندی دا ورله جایز ندی چې کله الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم یو فیصله وکړي د الله خبره راغه د الله رب العالمین حکم راغو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راغو پس د دې نه چې د الله او د رسول فیصله راغه اذا قضى الله ورسوله امرا الله او رسول یو فیصله صادره کړه ان یکون لهم الخیرة من امرهم چې بیا د دې مؤمن نارینه او زنانه خپل اختیاري خپل خوښه دي نه دا جایز نه دي. زما او ستا اختیار او خوښه به ختمیږي په هغه ځای کې چې کوم ځای کې د الله سبحانه وتعالی حکم راغو او په کوم ځای کې د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح سند باندې موږ ته حدیث راورسېده. دا بار بار د قرآن دی نه ډک دی که زه دا یو آیت ویم ټوله خطبه به دې کې لاړه شي خو زه مقصود ته راځم یو مقدمه مې تاسو ته کېښوده. دغه رنګ الله رب العالمین موږ ته فرمایي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یقینا ستاسو د پاره د الله په خوږ رسول صلی الله علیه وسلم کې یو ښایسته او ښکلي نمونه نه د تابعدارۍ بل چا نه به ته نه متاثره کېږي تا باندې د مسلمان تا باندې د مؤمن نوم پروت دی تا باندې د امت مسلمه یو بهترینه ټاپه لګېدلې قرآن کې تا ته ایوارډ درکړی شوی دی چې دا امت مسلمه دی تا ته ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه او ستا نبی ته دعا کړې وه او دی امت ته دعا کړې وه او اعزاز یې درکړی و تا ته د امت مسلمه. نو امت مسلمه به د بل چا نقلونه نه کوي. لکه تیره جمعه خطبه زما په سوه د کفارو اخترونه کرسمسي دیوالی هولی د هندوانو د یهودو د نصاراو د اخترونو پیښې میښې به موږ نه کوو نه به هغه له مبارکي ورکې نه به ورسره کیکونه کټ کې نه به ورسره شرکت کې نه به تحفه ورلیږي. ټول علماو په دې کې د یو مذهب هم اختلاف نشته که هغه احناف دي که شوافع دي که مالکیه دي که حنابله دي که اهل الحدیث دي ټول په اتفاق وي دا کار حرام دی ځکه دا تا د هغه د دین یو تایید وکړو دا تا هغه له یو ملا وټپوله چې شابسې تاسو هم ښه خلک یې تکړه شئ دا د کفر اخترونه کوئ موږ هم در سره ملګري یو دا باندې کې دا حرامه ده بلکې بعضې احنافو علماو خو پکې د کفر فتوا هم کړې ده بعضې علماو تر انډې هدیې پورې چې یو انډه دې ورولېږله نو د کور کې څه نه او دا دې په تحفه کې ورولېږله چې نن ستاسو اختر دی او موږ در سره هم خوشحاله یو ستاسو دا اختر ډېر ښه اختر دی او حال دا دی چې د هغه دین خو د کفر دین دی ته د هغه د کفر په دین هغه ته مبارکي پیش کړې عجیبه خبره ده هغه تا سره د اسلام کوم حکم منلی دی هغه ستا رسول نه مني هغه ستا د الله توحید نه مني هغه ستا د نبي صلی الله علیه وسلم خاکې جوړوي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ګستاخانه فلمونه جوړوي هغه لګیا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قرآن بېعزتي کوي بار بار دا قرآن وسېزلو کوي نه سېزلو دا څوک دي دا خلک او ته ورسره اخترونه منوې تل غیرت نه درځي او ته به ورسره بېګاله نیو هیپي ایئر نایټ مناوې دا بېګاله به چې کوم غوبل کېږي چې نوی کال شروع شو دا د چا نوی کال دی دا د چا نوی کال دی دا د مسلمانانو دی دا خو د نصاراو د عیسایانو نوی کال دی
دا د مسلمانانو نوی کال خو د دې جنوري فروری او مارچ د دې محتاج نه دی او نه زمونږ نوی کال د جنوري نه شروع کیږي زمونږ د امت مسلمه نوی کال د کومې میاشتې نه شروع کیږي محرم شاباش عجیبه کار زه کله کله سوچ کوم د کافرو موږ سره عجیبه لوبې وکړلې د یهودیانو موږ سره ناشنا سازشونه وکړل چې زموږ د اسلام اولنۍ میاشت راشي محرم کنه او زموږ کال شروع کیږي نو موږ په غمونو اخته کی سوی دا د محرم وي د غمونو میاشت دا او په ځان به څوک راکېږي او څوک به تورې جامې اچوي او په دې کې به واده نه کوي او په دې کې به خوشحالي نه کوي کافرو موږ سره ناشنا یو عجیبه ډرامه وکړله زموږ چې اسلامي کالو هغې راله د غم آغاز یې د غم نه ورله وکړلو او چې د دوی اسلامي کال دی نو میډیا خو د دوی لاس کې ده ذرایع ابلاغ د دوی په لاس کې دي هر څه د دوی په لاس کې دي نو بس دوی خو په خپله اسم زور ورکوي چې کومه غلامه میډیا د غم ښه زور ورکړي او مسلمانان هم ورسره په دغه نخرو پیښو کې شریک یو دنګونه وهي څومره د افسوس خبره ده خوږ نبی صلی الله علیه وسلم خو اعلان کړی حدیث د ابو داود دی نور محدثین هم دا حدیث را نقل کړی دی من تشبه بقوم فهو منهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چا چې د کوم قوم مشابهت اختیار کو د هغوی نقلونه کوي د هغوی پیښې کوي د قیامت په ورځ به د هغوی ملګری او په صف کې به ولاړي او دا به څومره د خفګان خبرې چې امتی د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خو د خپل خوږ نبی تابعداري پرېښوده پاک اسلام یې پرېښوده صفا احادیث یې پرېښوده او لاړو د یهودي او نصراني پیښې شروع کړلې او نوم پې یو ډېر لوی نوم لګېدلی و ټایټل د ده ډېر عزتمن ټایټل و چې دا مسلمان دی خو د نقلونو او پیښو د لاسه چې دننه په دې زړه کې د خپل نبی د احادیثو احترام نه و والعیاذ بالله د قرآن د آیتونو احترام نه و دا کوم چې ما ولوسته او دې نه بېشماره نور دي په سوونو په زرګونو هغه احترام یې نه و بلکې د قرآن په ځای د نبي مهربان په ځای د کافرو نه متاثره و او د دې د لاسه چې د هغوی مشابهت یې وکړو قیامت پر ورځ په صف کې ولاړي څومره د خفګان خبره ده که نه ده د افسوس خبره ده او که نه ده یو انسان ته پلار ووایي زموږ د پښتنو معاشره ده پښتنو کې دا غیرت ډېر دی وایي پلار ورته وایي بچیه دا فلانی ګوره زما دشمن دی ما ته بار بار ضرورونه راکړي او یو مقام د داسې نه ده پرېښې چې ما ته د تکلیف راکولو موقع یو دی په هغې کې زما نه قلار شوی بلکې هره موقع کې د ما له تکلیفونه راکړي ضررونه بچیه ګوره خیال کوه دا د دشمن دی چې زما دشمن او ستا هم دشمن دی او ګوره خیال کوه ملګرتیا یې ونه کې پلار تا ته دا وی لګی دی او ته د هغه دشمن په هر ها کې ها ملاوې چې خوشحالي خاندې ورسره او چې غمي خپه ورسره او ټوله همدردي دي د هغه سره او هسې پلار ته وایي چې جي بلکل بابا جانه په سر سترګو ستاسو خبره باندې منظور ته خو زما د سر تاج او ستا خو د نوم نه قربان شم نو که داسې موږ د نبي علیه السلام سره وکړو لکه دې پلار سره چې دې زوی دا وکړه دا پلار ته یې دا مني دا پلار ته دا خبرې مني چې نوم نه دې قربان شم پلاره او ته خو زما د سر تاج او ته خو زما دپاره ډېر محترم او پلار یې ښه ګوري لګی دی چې همدردین یې د چا سره دي د دشمن سره دي دا پلار به کله دې زوی ته وفادار زوی وایي هېڅکله ورته نه وایي دا زموږ عرف نه دی دا زموږ غیرت نه دی دا زموږ روایات نه دي دا زموږ معاشرتي اقدار نه دي دا د دې خلاف خبره ده څنګه به هغه امتي د قیامت په ورځ د وفادارۍ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوه وکړي څنګه به د الله مخې ته دې په اوچتو سترګو ووایي چې یا الله ما چې کومه کلمه ویلې وه ما په هغې عمل کړی دی څنګه چې ستا حکم او د خوږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایاتو ما د هغې مطابق زندګي تېره کړې ده داسې به ورته د عمل نامه ور مخې ته کړي دې کې اوس ثابته که نو لږ یې ومخایه چې دا کومه دعوه کې او دا کومې خبرې کې او دا چې په دنیا کې به دې کله نعتونه ویل او کله به دې قوالیانې ویلې او کله به دې ویلې د نبي علیه السلام باره کې زارې د نامې نشم قربانې د نامې نشم د مدینې جانان ښکته او د مدینې جانان باره او د نسوارو ګوتې به دې ښکلولې د نبي علیه السلام د نوم د اخیستو په وخت کې ما ته دې په دې عملنامه کې وښایه په کوم حدیث دې عمل کړی بیا به څه کوو خبرې خو ډېرې اسانې دي دعوه خو ډېره اسانه ده
او خانه پوری خو ډېر اسانه ده کاغذي کاروي خو ډېر اسانه ده خو په الله مې د قسم عملي ثبوت ورکول دا خواري غواړي دا پرهیز غواړي دا کنټرول غواړي دا به دا نفس کنټرولې خواهشات به کنټرولې دنیا به په یو طرف روانې او ته به بالکل نه متاثره کېږي ته به په بل طرف روانې ځکه دې بل طرف ته به زما د الله حکم وي او زما د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث وي دنیا به په یو مخه روانې خو زه به ګورم چې زما د رب حکمونه پکې پیمالېږي د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم احادیث پیمالېږي زه به د دنیا د هوا د دې روخونو نه متاثره کېږم تاسو نه به خلک متاثره کېږي انشاءالله تاسو به خلک د ځان نه متاثره کوئ تاسو ته امت مسلمه ویلی کېږي تاسو به پردي نقلونه نه کوئ تاسو به پردی پیښې نه کوئ تاسو به د بل چا نه متاثره کېږئ خلک به زموږ نه متاثره کېږي انشاءالله تعالی یاد ساتئ موږ به د بل چا نه متاثره کېږو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم لوی لوی تاجران پکې لوی لوی تاجران صحابه کرامو د تاجرانو په موضوع کې درته ما خطبې شروع کړې چې د صحابو صرف زه تاجران د هغوی تاریخونه تاسو ته وایم تاسو به حیران شئ د دې دور هغه لوی لوی بزنسمینان به درنه هیر شي چې دا کنټینر یې را روانې دي تاسو به وایئ چې بزنس خو دې خلکو کړی دی ځکه صحابه تکړه خلک وو وظیفې نه خوړل چې راوړه لږه وظیفه او په دې جب کې کېدم او لږې پیسې راوړه وږی یم نه خپل روزګار یم کوم په دین یم عمل کوم الحمدلله داسې خلک وو داسې بزنسونه یې کړي دي چې د مدینې په یو سر کې به قافلې سر به یې دلته و بل سر به یې ښکارېده د عثمان بن عفان د تجارتي مال د اوښانو د قافلې بل سر به نه ښکاره کېده او دا غلبه را روانه وه دا د هغه زمانې سټاک مارکیټ د عثمان رضی الله عنه په کنټرول کې و د مدینې د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه په کنټرول کې و د مدینې سټاک مارکیټ خو تاسو وګورئ د دې دومره کفارو د ملکونو سره تجارتونه او هر څه چې کړي چېرته یو حکم پرېښی د الله چېرته یو طریقه ورته د نبي علیه السلام پرېښې نه او وروستو الله بیا هغه وخت هم راوسته چې هغه ملکونه بیا فتح هم کړه او حکومتونه یې پرې وکړه اغوی نه ځان متاثره نه کو صحابه بلکې د ځان نه اغوی متاثره کړه اغوی فتح کړه او د اغوی بچو کلمه ویل او د صحابو په صفونو کې ملګري شو حزم استقامت استقلال دا ډېر ضروري دی الله دې دا موږ ته نصیب کړي هېڅکله به د بل چا نه متاثره کړي زموږ دین کامل دی کمپلیټ دین دی او دا په دې شپه باندې چې دا نوی کال راځي څومره د الله نافرماني نه کېږي څومره بې حیایي نه کېږي مسلمانان نارینه او زنانه روډونو ته راوځي په نایټ کلبونو کې ګډاګانې او شرابونه څکلی کېږي په هوټلو کې باقاعده د بې حیایي دپاره کمرو بوکینګ شوی د حالونو د ګډاو رقص او د شرابو دپاره بوکینګ شوی تاسو زما نه ښه خبر یئ او آتشبازیانې کېږي ځکه چې د هغه قوم کال نوی شو کم قوم چې قرآن کې په الله بار بار لعنتونه ویلي دي د هغه قوم کال نوی شو چې الله پې څه ویلي او چې زه ورسره خوشحاله شم په ما به الله رحمت رالیږي که دغه لعنت به په ما هم کېږي هغه قوم کال دی دا زما او ستا کال نه دی دا د هغه قوم کال نوی شو چې هغه د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې پیشنګویي په انجیل کې موجود وه عیسی علیه السلام ورته وصیت کړی قرآن سورې صف وګوره چې زمانه بعد به یو نبی راځي ویأتي من بعد اسمه احمد ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد اے زما امتا اے نصارا واورئ زه تاسو ته زیری در کوم په یو رسول چې زمانه بعد به راځي د هغه نوم به محمد او احمد وي صلی الله علیه وسلم او هغه رسول باندې به ایمان راوړئ دوی د عیسی علیه السلام خبره ومنله هغه رسول راغو که نه احمد صلی الله علیه وسلم راغو که رانغو په انجیل کې دوی ته لیکل شوي عیسی علیه السلام ورته ویلي دي چې زمانه بعد به راځي زیری در کوم ومبشرا برسول زیری در کوونکی یم په یو داسې عظیم رسول یأتی من بعدي زمانه بعد به راځي اسمه احمد د هغه نوم به احمد صلی الله علیه وسلم مطلب دا زیری در کوم څه معنی چې دا رسول الله شي څه پې وکوي ایمان پې راوړئ ایمان یې پې راوړو که دشمني وکړله ایمان یې رانه وړو نو دی د چا خبره ونه منله د عیسی علیه السلام او دا د چا خبره ونه منله هغه انجیل چې د بره نه الله تعالی
نو دوی خو نه انجیل مني نه عیسی علیه السلام مني او نه زما او ستا خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مني او هغه سره به ته ګډېږي هغه سره به د مسلمان لور ګډېږي تاویږي را تاویږي چور لکونه به خوري او پپنګي به په خوله کې ورکړي او ټرارې به ټوله شپه خیږي د شپې د 12 بجو نه بعد او سلینسرونه به سلینسر به دغه کړي د ګاډي نه وختلي موټر سایکل نه او ټوله شپه به ټره غیرت به پکې نه حیا به پکې نه اے بې غیرته دغه قوم دی دغه قوم کال نوی کیږي چې په افغانستان عراق او شام کې بمبارانې وکړلې او په لکونو خویندې درله کونډې کړلې بې غیرته ځوانه اے بې غیرته دا هغه دي چې په لکونو یتیمانانې درته پرېښودل ملکونه یې درله ویجاړ کړه آبادیان یې درله ورانې کړي عزتمن خلک او علما یې درله شهیدان کړه په جیلونو کې واچول او په استنجا خانو او په لیټرینونو کې د قرآن اوراق وغورځول والعیاذ بالله ته د دغه قوم سره ګډېږې څه غیرت هم در کې نشته زه به تا ته څه قیسې کومه زه به تا ته څه صلیبي تاریخ ویم زه به تا ته څه د صلاح الدین ایوبي د دور واقعات ویم زه به تا ته څه د هرقل د دور واقعات ویم زه به تا ته څه د صحابه کرامو د دور واقعات ویم زه به تا ته څه د تابعین او اتباع التابعین د دور قیسې کوم چې دې صلیبیانو دا کړي او دا یې کړي او دا تا چې وکتل او دا ما چې وکتل دا نن څه کوي دا نږدې خبرې وګوره لرې خبرې پرېږده چې زه ستا ته تاریخ راوسپړم چې دا خو هغه خلکو چې د نجران نه راغه او مدینې ته چې کله راورسېده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته خبر شوي چې یو شخص پیدا شوی دی او هغه وایي چې زه پیغمبر یم او دې دپاره راغه چې مونږ ګورو چې آیا واقعي دا همغه پیغمبر دی چې هغه زمونږ انجیل کې نښې ذکر دي دا هغه پیغمبر دی چې هغه ښکلي ښکلي صفات یې ذکر دي په دې کې چې دی کله راغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چهرې مبارک باندې نظر پرېوته یو بل ته یې وکتو دا خو هماغه شخصیت دی بیا یې سوالات شروع کړه د عیسی علیه السلام باره کې د مریم بیبي په باره کې او چا چې د قرآن درسونه ویلی دي الحمدلله قرآن ترجمه او په تفسیر درسونو کې کینی نو سورت ال عمران او سورت مریم کې تاسو هغه ټول حالات ویلي که نه دلایل هم زده کړي که نه څوک چې دا غواړي چې د یهودیانو قباحتونه زده کړي ویې پېژني سورې بقره کلکه یاده کوي په ترجمه او تفسیر څوک چې دا غواړي چې د نصارا او عیسایانو هغه ګندونه دا مکمل وپېژني سورت ال عمران کلک ووایه په تفسیر باندې پوه به شي ټول صفات یې ذکر کړي چې دې کې کم خیانتونه او کم فراډونه او څه څه کړي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوی د هر سوال د هر سوال جواب ورکړو چې دوی کومه شبهه کړې ده نبی علیه السلام آیتونو په رڼا کې د قرآن د وحي په رڼا کې جوابونه اخره کې لا جواب شو خاموش په مناظره کې څه شو خاموش چې خاموش شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تاسو باندې خو حجت قایم شو تاسو ته پته ولګېده چې زه د الله پیغمبر یم او دا ما چې د عیسی علیه السلام او دغه د مور بیبي په باره کې درته څه ویلې نه ما تاریخ لوستی نه زه لیکونکی یم نه لوستونکی یم زه بلکل الله امي انپړ پیغمبر پیدا کړی د دې وجه هم دا وه که چېرته نبي علیه السلام لیکل لوستل کولی شوې خلکو به په اعتراض کړی چې نه مړه ته خو چې دا خبرې کوې تا خو ډېر کتابونه پړاو کړي دي ته خو پخوانه پلانې یونیورسټۍ نه فارغې تا خو چې کوم دی دغه ویلی دی هسټري دی ویلی د تاریخ دی ویلی دی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټول علوم د کوم ځای نه راتله د بره نه وایي تاسو ته پته ده زه لیکل نشم کولی زه لوستل نشم کولی دا دومره غټې خبرې ما د کوم ځای نه تاسو ته وکړئ دا ما ته الله رب العالمین وحي کړی زه د الله حق پیغمبر یم اوس شابئ کلمه ووایه ایمان راوړئ هغې ویل موږ لږ سوچ کوو سیټ ته کېږو دا سیټ ته شو یو بل ته وایي څنګه چل دی ویل نه وایي هرقل بادشاه څومره تحفې موږ له راکوي څومره غټې تنخواګانې راکوي بیا به هغه تنخواګانې خو به بیا بندې شي الله اکبر د دنیا دا لالچ نه دی د مفادات بعضې خلک د ډالرو د وجې نه بعضې خلک د بار ملکونو د ویزو د لاسه قسم په الله خپل ایمانونه په دو لګوي خفه نه شئ دا حقیقت درته ویم بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي قرآن کې سوره ال عمران کې الله فرمایي ای نبي اوس دعوت ورکړه د مباهلې مباهله څه ته وایي راځئ چې اوس خیرې وکړو چې څوک په موږ او تاسو کې دروغجن دی الله دې تباه کړي الله دې په لعنت راولېږي الله دې د خپل رحمت نه لرې کړي شابه را میدان ته شه مناظره کې خو لاجواب شوئ د شبهاتو جوابونه او سوالاتو جوابونه درته میلاو شو راځئ نو مباهله وکړو بیا یې ویل موږ جي لږ ټایم راکړئ لږه مشوره کړو
چې یو بل سره مشوره وکړله لا دا کشران نوجوانان نه دا لږ داسې په خبره کې زړوري چې حق ورته معلوم شي چې چا دونه پروا نه کوي مني نو دې کشرانو ته دا څه کوو یار کشرانو سره بعضې راغلي نوجوانان په سوالات هم چې وکړه د هغې جوابونه هم درکړه په هغې کې هم لا جواب شوی بیا یې د ایمان دعوت درکړه ښه درته پته ولګېده چې هماغه پیغمبر دی ایمان هم پرې نه راوړی نو که ځان درته اوس په حق ښکاري اوس ورشئ مباهله ورسره وکړئ خیرې وکړئ که نه مشرانو ته غوسه شوي قمقلو په ارام کښېنئ خو چې څنګه مباهله وکړله والله که کور ته هم روغ ورسېږو تباه کېږو په دې لاره کې د الله حق پیغمبر دی بالکل هغه نبی دی کوم چې په انجیل کې الله سبحانه وتعالی موږ ته د هغه صفات ذکر کړي نو دا نوجوانانو ته وایي د ایمان ولې نه راوړئ نو وایي دی به موږ له څه راکړي هلته د هرقل بادشاهي د روم بادشاهي ډېره لکه سوپر پاور د هغه زمانې یو روم او بل فارس هغه موږ له تنخواګانې راکوي هغه موږ له مراعات راکوي هغه موږ له بهترین رهایشونه راکړي دي ده سره څه دي دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا موږ له څه راکړي دقه لالچ تباه و برباد کړه بیا نبي علیه السلام ته ویل موږ جي مباهله نه کوو موږ کور ته ځو بس لاړه روان شو دغه خبر الله سوره ال عمران په دې ابتدایي په دې نیم سورت کې ابتدا کې دا خبره ذکر کړې او بیا د نیم سورت نه اخوا بیا د احد د غزوې تذکره په سوره ال عمران کې دا دوه غټې خبرې د نسوارا او شبهات اول رد کېږي او دا نسوارا چې کوم د نجران نه راغلي عیسایان نسوارا د هغې په باره کې دی دا سوره ال عمران او وروستني ایتونه بیا د غزوې د احد په باره کې دي غرض مې دا دی زما محترم ورونو دا خو هغه قوم دی مونږ والله خپل دین نه خبر نشو مونږ د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سیرت د هغې نه خبر نشو مسلمانان نن د خپل نبی نوم نه پیژني د خپل رسول صلی الله علیه وسلم سیرت نه بې خبره دي د احادیثو نه بې خبره دي د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو نه بې خبره دي نن لګیا دی د بل چا نه متاثره کېږي چېرته په نیټ کې او په میډیا یو نخره وکتله زمونږ مسلمان من په ځان حقه نخره کوي لګیا وي هلکان هم په لعنت شوي دي او زنان هم په لعنت شوي دي خو پردي نقلونه دي چېرته دا مسلمان عالم ته کېنناسته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه طریقه وه د دې زندګۍ تېرولو څه طریقه وه د غم او د ښادۍ څه طریقه وه د لباس څه طریقه وه د تجارت څه طریقه وه د ژوند د امورو هغه موږ ته وښایه ځکه زموږ دپاره نمونه خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم عجیبه خبره دا ده چې نن کفار په خپل کفر کې تنګ دي نن اسلام په یورپ کې ټولو نه په تیزۍ روان مذهب دی نن جرمني دا پیشنګویي کوي دا د نن نه 2 کاله مخکې پیشنګویي وه چې را روان 25 سال بعد به په جرمني کې مسلمانان زیات وي او دا مسلمانانو نه غیر چې کوم غیر مسلم دي دا به اقلیت کې شي والحمدلله علی ذلک نن هلته په مغرب کې په یورپ کې اسلام په تیزۍ روان دی او ما او تا د مسلمانانو په ملک کې اوسېږو د مسلمانانو په معاشره کې او ما او تا لګېرې د اسلام نه ځان خلاصوو په یوه بهانه او په بله بهانه والله که د اسلام نه غیر به په بل دین کې اطمیناني په الله مې د قسم وي که د الله رب العالمین د دین نه غیر به په بل دین کې تا ته تسکین او روحاني اطمینان میلاو شي دا یاد ساته دا واحد دین د دین اسلام چې دا د انسان د روح د اطمینان یو عظیم سبب دی زما محترم نو دا کمی نافرمانی نه چې کېږي دا بېحیایي نه کېږي دا ډمتوب کېږي دا شرابونه څکلی کېږي دا هیپي او نیو ایئر نایټ دی او په دې کې دا کم بېحیایي او بېدینۍ نه کېږي والله العظیم دا د الله سبحانه وتعالی عذاب ته دعوت ورکول دي کوم آیت چې ما لوستی او دې کې الله رب العالمین فرمایي الله رب العالمین د هغه قومونو تذکره کوي چې الله تباه کړه عذابونه پرې راغه الله فرمایي که دې قومونو 2 کاره کړی وی عذاب به پرې نه وی راغلی بلکې برکات به وی د عذاب په ځای به څه وی برکات به قرآن کې الله رب العالمین فرمایي ما يفعل الله بعذابکم الله ستاسو په عذاب څه کوي ولې به عذاب درکوي الله له دا خوند نه ورکوي چې تا له عذاب درکړي ته خو د هغه بنده یې ته ورته ډېر ګران یې تا سره هغه ډېره مینه کوي خو چې کله دا بنده سره کشه شي او بار 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 د هغه لوی ذات نافرماني کوي نو د هغه قهر او غضب ځان ته متوجه کړي ورنه د هغه رحم زیات دی هسې بېس عذاب نه رالیږي یاد ساته الله رب العالمین فرمایي زه ستاسو په عذاب څه کوم که چېرته تاسو ایمان راوړئ زما شکر ادا کوئ زه ستاسو په عذاب څه کوم خو چې کله نافرمانی شروع شي بیا د الله عذاب راځي دې کې الله رب العالمین فرمایي د سورة الاعراف
96 97 98 شپږ 90 99 دی آیتونه کې الله فرمایي ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض کچرته دا کلو والا دا علاقو والا چې ما په عذابونه راوستو تباہ او برباد میکړه الله فرمایي کدی دوه کار کړی وي نو عذاب په ځای به برکتونه وي دوی ته د ځمکې نه هم او د بره اسمان نه هم الله رب العالمین فرمایي کچرته وي دا کلو والا آمنو چې ایمان راوړی صحیح ایمان څنګه چې الله موږ نه غواړي تش هغه ایمان نه چې په خوله باندې موږ وایو هغه منافقانو د مدینې ویل قالوا سویل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر دا دخل ایمان خو منافقان راوړي کنه الله فرمایي په دې خلکو کې داسې خلک دي مدینه کې دي او هغه سوي آمنا بالله الله من ایمان راوړي وباليوم الآخر قیامت منو قیامت نه یریګم الله فرمایي ورپسې وما هم بمؤمنین تشهد خلی خبره ده دن نتیجه کې نشته ایمان دي ځکه نو الله فرمایي کچرته دي خلکو ایمان راوړی وي دا دن خپل زړه ټیک کړی وي او بلې څه کړی واتقوا د ایمان نه بعد به څه کړی تقوا څه ته وایي د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتل د ګناهونو نه ځان ساتل د جرمونو نه ځان ساتل فسق او فجور نه ځان ساتل شرک او بدعت نه ځان بچ کول تقوا کې معنا د بچاو ده کنه ځان یې بچ کړی وي د الله د نافرمانۍ نه الله فرمایي که د ایمان او تقوا د وجه نه ما دوی له څه ورکړی دا دوه صفات ایمان تقوا بل لږ پرهیز غواړي دا اوله کې لږ ګراني بیا به وروسته الله تعالی د یو خوند او مزه درکوي کم ملګري چې دې مجلس کې ناست دي ستاسو چېرته د غلطو دوستانو سره دوستانه ده او هغه مجلس د لاسه تا نه ګناه کېږي اوله کې چې ته ځان جدا کوې او هغه مجلس پرېږدې زور به دله درکوي او شیطان به درته بار بار لکه نشه چې سړي ته یادېږي درته وایي چې مړه ورشه که نه یار ورشه لږ ورسره کښېنه که نه دا به درته وایي دا امتحان به تا کېږي خو چې کله دې د الله لپاره غیرت وکړو چې نه دغه مجلس کې زما د رب نافرماني کېږي زما د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم حدیث پیمالېږي دغلته ما نه بېلمازي کېږي د دې مجلس د لاسه زمانه جمع خرابېږي او د دې مجلس د لاسه زمانه ګناهونه کېږي ځان کنټرول کې یو ورځ دوه ورځې درې ورځې یو لس شل ورځې بعد ګوره ستا به دلته یو خوند میلاو شي مړه ښه دی چې ته خلاص شو رو به مزه شروع شي لکه اوله کې چې سړي نه بیماري وځي که نه اوله کې د خولې خوند صحیح لکه خراب وي که نه نو چې کله رو دا بیماري وځي چې مکمل وځي نو هر شی پې بیا ښه لګېږي بیا وروسته خوږوالی ټیسټ بیا برابر شي وروسته به ستا ټیسټ برابرېږي اوله کې به تکلیف وي اوله کې به شیطان وسوسې در اچوي چې ورشه مړه خو بس مه کوه ورسره ګناه خو کښېنه ورسره نه دې باندې ګڼ دلایل دي خو هغه طرف ته نه ځم مشهوره واقع هغه د اصل کسانو د قاتل ده چې بني اسرائیلو کې او هغه عالم ورته څه ویلې وایي دا ګناه چې پرېږدي او توبه کوې نو کلی به هم پرېږدي او چېرته به ځي د نیکانو علاقې له به ګوره ځي چې دې ماحول کې پاتې ګوره بیا به توبه سته برقراره نه پاتې کېږي دا ولې ته علما وایي وجه دا ده چې توبه دې وخت کله صرف خو هغه ماحول دې پرې نه ښوده بیا سبا دا ګناه کوې که نه لکه پوډري چې پوډرو نه ته وله علاج هم وکړې وایي بس بیا به نور نس کومه نشه به بیا نه کومه خو چې بله ورځ ګورې بیا هم هغه پوډریانو سره ناست دي نو اوله ورځ کېدای شي ونس کي چې دا لکه ما علاج کړی او زه ټیک ټاک یم او چې درېیمه او څلورمه ورځ چې والله که ورته ټینګ شي بیا چې خبر شي بل ورته لکه او فلانې خو بیا وایي شروع کړې د نشه دا وجه دا د ماحول اثر دی دا به نه وې چې زه به ډنډ ته کوزېږم او زه به نه لمدېږم دا د قمقلو خبرې مه کوه ډنډ ته چې کوزېږي لازمي او فطري خبره ده چې لمدېږې به دی وجه نه زما محترم ورونو د ګناه مجالس پرې ښودل تقوا اختیارول دا ځان کنټرولول شهوات کنټرولول خواهشات کنټرولول او دباول دا والله العظیم د نجات لاره ده دا د نجات لاره ده الله فرمایي که دې خلکو دا کار کړی وي ایمان او تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ما به دوی ته الله وی را پرانیستی وي برکتونه د اسمان او د ځمکې د اسمان نه به برکتونه راتللې د ځمکې نه برکتونه خزانې به الله کولاوي کړی وي رزق فراخه کېږي زما محترم ورونو دې سره د قرآن د آیت پې دلیل دی چې کوم قوم کې صحیح عقیده و ایمان او تقوا پکې راغه والله الله تعالی ډېر ښایسته رزق درکوي ډېر په عزت یې له دله درکوي په رزق کې د الله برکات اچوي یاد ساته او کله چې به د ځمکه نافرماني نه کېږي رزق ورسره خرابېږي بس بیا به هم دا جړا کې مهنګایي دا ورشی ګران شو دا چل دی او نن دا پلانې شی په دومره سیر شو دا په دومره به دقه جړا به کې ډالر وختو ډالر والوتو ډالر داسې به دا خبرې به کې
وهمي به درنه جوړي لیونی به درنه جوړي یا ساته چې کله د خواهشات نه کنټرولول او چې کله ایمان او تقوا وه الله رب العالمین تا کې قناعت پیدا کړي چې دا یو ډوډۍ په یو توله سرو زرو شي که نه والله که ته پریشانه شي زما په خبره پوه نه شو په خبره زما پوه شو دا یو ډوډۍ نه ده چې نمبۍ ته ورځې او دا په 100 روپۍ شي په یو توله سرو زرو قیمتي شي او تا کې والله ایمان او تقوا ته به نه پریشانه الله به در رسوي یو عالم ته چا ویلی وایي ګراني راغه وایي وړه ډېر ګران شو هغه ویل دا خو زما رب وعده کړې زه دې ته ولې پریشانه کېږم هغه وایي چې زه به رزق ورکوم نو چې کومه خبره هغه منلې ده نو زه د هغې ټینشن زه ولې اخلم چې کومه وعده رب کړې ده ولې زه هغې ته پریشانه کېږم او بې دامه چې ته کومه خبره کړم دی ورته ویلی په الله مې دې قسمي چې د ډوډۍ دا ټوکړه په سرو زرو شیم الله به ما ته رارسوي او په کور کې به خورم دا ایمان دا تقوا والله داسې عجیبه کیفیت دی الله رب العالمین تا ته برکتي زندگی درکړي برکات د اسمان نه د برکتونو فیصلې د ځمکې نه برکات او خزانې دا راکولاویږي دا یاد ساتئ یو مثال درکړم ژوندی مثال د عربو دا ځمکه اوس خو پکې مختلف فتنې راښکاره شول خو دا عرب تاسو ته پته ده دا دومره غریبانانو دا تیل خو اوس راووته که نه د دوی څه معیشت نه دا عربو ځمکه دا خلک به سوال نه راتله د هندوستان ته مخکنی تاریخ وګورئ او دا اوس خلک وایي که نه یاره دا سعودي او دا عربو په دې الیدیسو ډېر مهربانه دي داسې په مفتو کې مهربانه دي تاسو تاریخ خو لږ وګورئ که نه د عبدالعزیز بابا بادشاهي وه په سعودي کې او د توحید نظام قایم کو او دومره غربتو په ابتدا کې چې د دې ځای نه د هندوستان پاکستان لا نه و آزاد د هندوستان اهل حدیثو چندې وکړې او سعودي ته یې لېږلې وې دا ورله اول مونږ چندې ورکړې دي ځکه نن هغه مهربانه دي ته د اهل حدیثو تاریخ هم لږ وګوره د دې ځای نه ورله اهل حدیثو سونې لېږلي دي زنانو دومره د عرب غریبانانو خو چې کله د توحید نظام قایم کړو شرکي دربارونه ختم کړه بدعاتو باندې پابندي ولګېدله شرکیاتو باندې پابندي ولګېدله یو دم الله تعالی پټرول راکولاو که د ځمکې نه برنه برکات لاندې نه برکات شرک باندې پابندي بدعاتو باندې پابندي جرمونو باندې پابندي حدود الله قایم شو برکات کولاو شو یاد ساتئ دې سره برکات راځي چې کله په کومه ځمکه باندې صحیح عقیده وي تقوا وي د الله یره وي د ګناهونو نه حفاظت وي الله رب العالمین برکات را نازلوي دې سره برکات تړلی شو دا د الله وعده ده او بیا الله رب العالمین فرمایي ولکن کذبوا خو دې خلکو تکذیب وکړو دا کوم قومونه چې الله وي ما هلاک تکذیب یې وکړو زما وعدې دروغجنې وګڼلې فاخذناهم بما كانوا يكسبون نو ما دوی راونیول په سبب د هغه عملونو چې کوم دوی کول د ګناه اعمال او بیا الله رب العالمین موږ تاسو ته دمکي راکوي افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون آیا په امن دي آیا بېغمه دي آیا نه یریږي دا کلو والا دا خارون والا د دې خبرې نه نه یریږي چې الله فرمایي زما عذاب به په دوی باندې د شپې په وخت کې راشي او دوی به ودی د شپې به ودی الله وایي زما عذاب به پرې راشي یو دم سیلاب یو دم زلزله یو دم بل عذاب دا به راشي اور به ولګي الله مکه الله دې موږ ټول عذابونه وساتي نبی علیہ السلام دینه پناه غوښتله یا الله د رغړېدو نه مې بچ کړي چې د بره ځای نه ونه رغړم یا الله د زلزلې په ځمکه د خښېدو دې نه مې بچ کړي یا الله په اور کې سوځېدو نه مې بچ کړي ځکه دا ډېر عجیبه مرګ دی د غرق نه به پناه غوښتله یا الله چېرته اوبو کې ډوب نشم هلاک نشم اگر چې نبی علیہ السلام فرمایي یو مؤمن په اوبو کې ډوب شو نو شهادت مرتبه ده خو دا مرګ ډېر خطرناک دی نبی علیہ السلام ته څه غوښتي پناه یې غوښتي یا الله دین موږ وساتي دین زموږ حفاظت وکړه الله رب العالمین فرمایي د شپې به ودی او یو دم به دې په خپل پکړ کې واخلم او عذاب به در باندې راولم چې لا ته د شپې ته وایې چې نوي کال نوې شپه ده او بیا حیا نه نافرمانۍ نه کې الله اکبر دې سره به خیرونه نازلېږي دې سره به برکات نازلېږي که دې سره به د الله غصه سخط او دې سره به نقمت او د الله رب العالمین د طرف نه هغه نکال عبرتناکې سزاګانې او ذلتونه دا به نازلېږي لعنتونه او غضبونه دا به نازلېږي زما محترم ورونو دا خپل خواهشات کنټرول کوي د خلکو پیښې مه کوئ ای نوجوانانو تاسو ته وایم د کفارو پیښې مه کوئ چې دا د کافرو نوی کال سبا شروع کېږي او ګډېږي ته لګیئ په سړکونو باندې مه کوه دا شی الله ته توبه وباسه منې شه د دې کار نه
دغه رنګ الله رب العالمین فرمایي ورپسې آیت کې او امن اهل القرى ان یاتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون آیا په امن دي بېغمه دي نه یریږي دا کلو علاقو والا چې زما عذاب به په د ورځې په رڼا کې راشي او دوی به لوبې کوي او د ضحا د ساخت وخت به وي د ساخت وخت کې اکثر خلک څه کوي لوبه شروع شي لوبې به شروع کړي ټورنامنټ به شروع وي بله لوبه به شروع وي او الله فرمایي دې وخت کې به پې عذاب راولم د ورځې په رڼا کې دا خلق دی الله فرمایي دینه ویریږي او بیا الله رب العالمین فرمایي افامنوا مکر الله آیا دا خلق بیغمه شوي دي نه یریږي د الله د عذاب او د الله د پکړ نه فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون نو نه بیغمه کیږي د الله د عذاب او پکړ نه مگر تاواني قوم د چا چې د تاوان نصیب راغلی د هغې د زړه نه د الله خوف وځي او دا ځان ته اول دا نصیحت کوم بیا تاسو ټولو ته چې کله د عذاب نه یره دې په زړه نه ووته نعوذ بالله الله دا وخت به موږ نه راولي چې مړه عذاب کم دی نعوذ بالله دا خبرې دې کله کولې پوه شه چې د تاوان وخت دې راورسېده الله اکبر دا آیت په دلیل دی الله فرمایي سورة الاعراف دی 9 سپاره دا آیت نمبر دی 99 یو کم سل 99 قرآن کولاو کله ګرستو خو دینه به دا آیت په دې جمله ختم دی فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون چې کم قوم د الله د عذاب نه بېغمه شو د زړه نه د الله عذاب یره ووتله د تاوان وخت یې راورسېد د عذاب وخت یې راورسېد ګناه کوي ښه په زړه ورته په تندي ګونجم نه راځي بلکې ډېر کرته خو چې ورته دا څوک نصیحت کوي د پورې وخند دا مولوي صاحب امیر صاحب ته وګوره ساده سړی دی د دنیا څه لیدلی ده هغوی دنیا وی څه لیدلی ده موږ دنیا ولیدله چې څنګه تباه شوله موږ دنیا ولیدله چې څنګه زلزلې پکې راغلې موږ دنیا ولیدله چې څنګه طوفانونه پکې راغلل موږ دنیا ولیدله چې الله رب العالمین څنګه په خپل پکړ کې واخیستله موږ دنیا ولیدله چې ماشې ورته لیونی کو څنګه یې ټول سملول د ډینګي په نوم باندې موږ دنیا ولیدله چې د کرونا په نوم یې درله ټوله دنیا څنګه وجړقوله او موږ دنیا ولیدله مه وایه ساده مولوي صاحب دی او ساده امیر صاحب دی او ساده حاجي صاحب دی موږ دنیا ولیدله چې اوس لګې دی بله یوه افت را روان دی اومیکرون دی او کسی شی دی او بیا به لګې دی ایرپورټونه بندېږي بیا به ډېر کاروبارونه تباه شي که ډرامه ده او که حقیقت دی که هر شی دی خو ټینشن خو دی که نه عذاب خو دی که نه دا ځای خو یې درله نیولی که نه چې یار دا څه بله لانجه را روانه ده ایرپورټونه بند سفر یې بند دی نن پکې لا دا اطلاع راغه چې په حرم کې بیا فاصلې شولې بیا به په شپږ فوټه کې خلک لرې لرې ودرېږي الله قسم په الله دا د غم د پریشانۍ خبرونه دي دا زموږ د ګناهونو وجه ده 2 کاله کلا او حج د ټولې دنیا نه ونه شه را روان کال بیا داسې یو سازش ښکاري بیا د حرم د بندېدو خطره ده اما ته ښه بېغمه فلانی ساده دی او مولوي صاحب ساده دی او سی نه دي لیدلي او حاجي صاحب ساده دی او امیر صاحب ساده دی ستا سترګې به کله کلاوېږي مونږ خو ډېر څه ولیدل مونږ خو ډېر څه ولیده او وینو یې لګیا یو قسم په الله چې دا قرآن کولاو کړو نو ډېر څه ګورو او چې احادیث کولاو کړو ډېر څه راته ښکاري والله چې په تا سترګې پټې دي والله تا ته څه نه ښکاري والله تړون دی ته غټ ساده یې ما ته ساده مه وایه ما ته ساده مه وایه ساده م ته یې قمقل م ته یې بېوقوفه م ته یې ځان سم که د ګناه مجالس پرېږدئ د الله لپاره د الله رب العالمین د حکمونو ماتېدو والا مجالس پرېږدئ کوم ځای کې چې سنتو پورې خندا کېده پرېږدئ د بېلمازو دوستانې پرېږدئ د الله دپاره یې پرېږدئ بیا برکات ګورئ زما محترم ورونو او الله رب العالمین قرآن کریم کې ځای په ځای عذابونو تذکره کړې ده ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس الله رب العالمین فرمایي دا چې څومره فساد او دا څومره بګاړ په معاشره کې ښکاري دا عذابونه ښکاري په دې وچه ځمکه باندې په دې دریابونو کې دا د انسانانو د اعمالو د لاسونو وجه ده دا د دې نتیجه او ریزلټ دی زما ستاسو اعمال کوم اعمال چې څنګه بره روان دي هغه شان ریزلټونه د بره نه را روان دي زما محترم اخر کې یو حدیث درته وایم مخکې تاسو اورېدلی بار بار ما آیتونه ځان سره ډېر راجمع کړي خو ټایم ختم شي چې هغه آیتونه قسم په الله چې د مؤمن زړه د درزوي لړزوي یره پرې راولي هغه آیتونه ما راجمع کړي هغه ډېر زیات دي دغه 2-3 مې ترې ویلې او دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا امام ابن ماجه او نور محدثینو ذکر کړی دی صحیح سند دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل راغو مهاجرین صحابه ناست دي یو ډله ناسته نبی علیہ السلام ورته بیان شروع
یا معشر المهاجرین اے زما مهاجرینو ملګرو تاسو ته یو خبره کوم او بیا وفرمایل خصال خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن یو پنځه خصلتونه دي پنځه ګناهونه او جرمونه دي ګوره که تاسو هغه اختیار کړه او زه د الله نه پناه غواړم چې تاسو اختیار کړئ من الله دې تاسو الله دې تاسو بچ کړي تاسو زما ملګري یې زما صحابه یې الله دې ونه کړي چې دا ګناهونه په تاسو کې راشي ځکه دا ډېر خطرناک دي نو اوس به نبي علیه السلام د دې تفصیل کوي لګي اولي خبره ذکر کړه دې لپاره چې زموږ ستاسو په اړه کې څه پیدا شي فکر یا کم شی نه دي پنځه چې ډېر خطرناک او نبی علیہ السلام ته پناه غواړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اولنې ګناه ذکر کړه لم تظهر الفاحشه في قوم لم تظهر الفاحشه في قوم قط کلهم په یو قوم کې فحاشي عریانی بی پردگی او بی حیائی نخکاری مگر چې کلم پکې ښکارا شولا کلم یو معاشره کې بی پردگی فحاشي عریانی ګډاګانی ډانسونه رقصونه میوزیکونه دا عام شو دا الله نبی فرمایي سچل بکیږي حتی یعلنوا بها تر دې پورې چې علانیه او ښکارا دا ګناهونه کوي څوک په شرمیږي نه ډرایور په ګاډي کې ښکارا میوزیک لګولی دی او لګېدی درزا جوړه ده په دې ټوله لار او دا ټول مسلمانان پې ګواهان شو چې فلانی هغه دی روان دی او درزا یې خیږي او کله کله ورسره یو ځوان لا دا ګوتې هم ټقی ورسره تاویږي او ګډیږي هم لګیا دی او په شیشه کې ناستی دی دی ډرایور نه دی بل سیټ ته راوتی دی او لاسونه وی لګیا دی دا مسلمان ځوان دی دا رجړګانو پیخې چې کوي دا مسلمان دی مسلمان دا پښتون په کور کې پیدا دی دا چې د دې جنج دی جنکو ته ځان ښیي او تاویږي را تاویږي دا پښتون غیرتي مسلمان دی خفه نه شي نبی علیہ السلام فرمایي کله چې دا ګناهونه او دا بې حیاني ښکاره شوي په یو قوم کې چې بالکل شرمیږي نه په ګناه او ښکاره بې حیاني کېږي په یو قوم کې ګډاګانې او رقصونه او بې حیاني ډرامې او فلمونه او دا بې حیا کارونه پکې عام شي نبی علیہ السلام فرمایي الا فشا فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا الله تعالی به په دې کې وباګانې خورېږي دا وباګان نومونه اورئ د مشرانو نه تاسو کې سپین ږیرو نه تاسو چېرته دا ډینګي نوم اورېدلی پخوا او دا هیپاټایټس دا نمونه چې دا مختوي دا یو قسم دی دا دویم قسم دی دریم دا چېرته مخکنو مشرانو اورېدلي او دا کرونا وایرس چېرته چا اوسه پورې موږ هم نه اورېدلی او دا اومیکرون چې نوې بلا راغله دا چا اورېدلی و دا خو لا شل پنځه ورځې کېږي چې دا مصیبت را روان دا زما خوږ نبي په مدینه کې فرمایلی دا یې د نن نه 15 کاله مخکې ویلي چې کم قوم کې بې حیي عامه شوه وباګانې به راځي هغه مرضونه به راځي والاوجاع التي هغه بیماریانې به پکې عامې شي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا چې هغه بیماریانې به د دوی په مخکنو مشرانو کې نه وي تېره شوې ناشنا ناشنا بیماریانې ناشنا ناشنا وایرسې ناشنا ناشنا وباګانې دا به راځي بیا د الله نبي فرمایي یو بله ګناه ده دویمه ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدة المؤونه او کله چې یو قوم دکانداران په ناب تول او په کنډه کې خیانتونه شروع کړي الله اکبر 2 نمبر کاڼې میلاویږي بازار کې که نه کنډه کې دوکې روانې دي که نه دي روانې او په مال کې 2 نمبري شته که نه د جاپاني په نوم باندې پاکستاني او چینه سیز خرڅېږي که نه خرڅېږي دا ټول خیانتونه دي د مال او د تجارت د الله نبی فرمایي کله چې یو قوم په ناب تول کې کمې او خیانت شروع کړلو الله رب العالمین به پې سخت کلونه راولي او مشقتونه به پې راولي مانه ګرانینې به یي تکلیف به یي رزق به په بې عزتۍ میلاوي په عزت به نه میلاوي په سپکاوي به میلاوي بلې فرمایلی درېمه ګناه او بلې د دې بل عذاب دا ذکر کړی او د دې ناب تول د کمي او د دکاندارۍ د خیانت و جور السلطان تا باندې به حکمران ظالم راځي ته عمران خان ته کنزل کې زه تحریک انصاف کې هم نه یم او نه په مسلم لیگ کې یم او نه په ANP کې یم او نه په څه ورته وایي PPP کې یم پیپل پارټي ورونه مې ټول مسلمانان زما ورونه دي او دلته چې ما ته ناست یم ټولو پارټو والا ناست دي وجه نه زه په دې منبر د پارټو حمایتونه نه کوم خو یو خبره د حقیقت کې کوم چې دا کوم حکومت راځي او د هر حکومت ته مونږ کنځلې کوو حکمران ته ما کله په دې خپل ګریوان کې مول کتلي که نه چې دا حکمران راغلی د چا د عمل په نتیجه کې دی د چا د عمل نه دا زما د عمل نتیجه ده دا زما نبي ویلي ته په خپله دوکاندار
ته 2 نمبري کې او بیا دومره کرپشن عام شو الله دې تباه کړي دا ته چې کرپشن کې دا ستا هغه شی دا کرپشن نه دی دا ته چې ملاوټ کې دا کرپشن نه دی په کرپشن باندې ته پیسې نه ګټې دا ته چې دا میټر بندې د بجلی او غلا کې دا کرپشن نه کې دا ته چې دا نورې مختلفو ډرامې کې نور تفصیل کې نشم دا ټایم ختم دی دا کرپشن نه ته کرپشن نه کې زما محترم ورون دا نبی علیہ السلام فرمایلی ظالمان او کمرانان برازي د دې وجه به زموږ ستاسو اعمالي تجارتي امور به خیانت سره مخامخ شي دوکي او فراډونه به عام شي ناب تول کې به کمی غلاګانې به په کنډو کې نو ځکه به دا کار کېږي او بیا د الله نبی فرمایلی ولم یمنعوا زکات اموالهم الا منعوا القطر من السماء او کله چې یو قوم راولګېږي زکات بند کړي زکات پې ښه پرست شوی دی سوی یاره څه کار خو مې بندې کړلې زوی له واده کومه بانې وله ګوري که نه اول ته مې په پلاټ واخیستو هلته دا چل کوم هلته وعده ده پلاني دی ورکوم په یو طریقه په بله طریقه او ښه پې فرض شوی الله تعالی به پې بارانونه بند کړي الله تعالی به دې قوم باندې بارانونه بند کړي او بیا نبي علیه السلام فرمایي دا باران به کله هم نه کېدلی خو یو وجه ده ولولا البهائم لم یمطروا که دا زنده سر نه وې دا حیوانات دی الله ته زاري شروع کړي یا الله ګناه خو انسانان کوي ما څه کړي دا خر نه دی خر دا الله ته ووایي زما او ستا شکایت دا خو دا ګناه دی فلاني خان کړی دا زه خو خر یې ما څه کړي دي الله اکبر دا انسان دی وخت د خر نه بدتر چې خفه نه شي دا سپي ورته زاري شروع کړي یا الله زه خو سپی ما خو ګناه نه ده کړی زه خو تا نه یم مکلف کړی دا خو دا انسان شریف لګیا دی دا کارونه کوي او دا خنزیران دا ګونګټان دا ماران او لړمانان نبی علیہ السلام فرمایي د دې بهایم زاری الله ته شروع شي الله باران وکړه زموږ رزق هم متاثر شي وایي که دا بهایم نه وې دا زناور نه وې الله به باران نه کولی خو دوی دا فریاد چې کله الله واوري بس الله باران وکړي الله اکبر دغه رنګه دا حدیث به کامل کم ټایم هم ختم دی معذرت غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم او چې کله دوی راولګي د الله او د رسول حکمونه مات کی وعدې مات کی الله حکم ورته وایه خان د ورپسې د نبی علیه السلام حدیث ورته وایه مخ دې واړوه ګپونه شروع کا او پرېږده مړه موږ څه صحابه خو نیو بزرګان نیو الله رب العالمین به په دوی دا عذاب راولي چې الله به په دشمنان مسلط کړي د غیرو قومونو پردی ملکونه و بیستا ملک کنٹرولی بل زین به خلق راضی پتا باندې به تسلط حاصلی د غیر غلام به دی الله رب العالمین جوړ کی ملک بستائی بجلی بستائی گیس بستائی ذخایر بستاوی خو کنٹرول به بستا نوی نرخونه بدل د بهر ناراضی دا خبر مخکینه نبی علیہ السلام کړی ته نن جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ځان سم کوي ځان تاسو سم شئ ارسه سم شئ صحابه لکشان خلکو یو موټی ځان یې سم کړو ټوله دنیا یې ځان سره سمه کړو روم او فارس الله ورکړو یو انقلاب راوچت شو سبحان الله ټول جهان کې یو بدلون راغی ځکه چې هغوی چا نه متاثره نه شو خلک یې د ځان نه متاثره او موږ نقلونه والی یو موږ د پردو خلکو نه متاثره کېږو نبي علیه السلام فرمایي په دې به دشمنان هغه به راشي او څه به وکړي فاخذوا بعض ما كان في ایدیهم د دوی په لاسونو کې چې کوم ذرایع دي د دوی کوم مالونه دي د دوی کوم معیشت دی او د دوی کوم وسایل دی به ترې واخلي لکه ما راته ویلي څیزونه زموږ دي او ریټ د بل ځای نه مقرر دا د الله نبی فرمایلی او اخري خبره دا کړې وه وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم او چې کله د دوی حکمرانان مشران راولګېده د الله په کتاب باندې فیصلې نه کوي د الله په قانون فیصلې نه کوي او دا فیصلې نه غوره کوي الله رب العالمین به خپل منځ کې په جنګ واچي خپل منځ کې په څه واچول شي جګړه اسمبلی کې پرون شوې کابل پرون دا مینی بجټ چې پیش کېده کله پیش پرون کابل پرون جګړه شوې که نه شوې په روډونو باندې احتجاجونه چې کېږي دا جګړې دي که نه یو پارټي په بله باندې بله پارټي په بله باندې الزامونه او جګړې جنګ دا نبي علیه السلام فرمایي چې کله قانون د قرآن نه و حکمرانانو په قرآن فیصلې نه کولې الله به خپل منځ کې جنګوي جنگونه به جګړې به الله رب العالمین دی زمونږ دا ملک او د ټولو مسلمانانو ملکونه د دې مصیبتونو نه بچ کړي الله رب العالمین دی مونږ سم کړي چې مونږ سم شو الحمدلله به ټول کارونه سم شي د الله په فضل باندې چې مونږ الله مکه سم نو نو بیا به ګیله د الله تعالی نه کې بیا به دا نه وي چې ولې مې دعا نه قبلېږي ولې داسې وشو ولې دا ولې ځان ته ووایه
وی دا زه ولې نه سمیږم دا زه ولې اوسه پورې راویښ او بیدار نه شوم ټول نقصان په ما کې دی دا ځان ملامته کو او ځان ته چې دی لږ په دې خپل ګریوان کې وګورو الله رب العالمین دې موږ تاسو له د خپل ځان د اصلاح توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دا یو سوال خو بار بار روان دی سو جمعې مسلسل راغی او ټیم ختم دی انشاءالله را روانه جمعه کې په لږه خبرې وکړو دا نور سوالونه هم دي دا هم لږ تفصیل غواړي خطبه هم لږه وختي ختمه کړه بیا به انشاءالله دې جوابات وکړو او بل درخواست ملګرو ته دا دی چې زمونږ دلته د دې مسجد ملګری دی امین بی د هغې والد صاحب وفات شوی دی پرون زه نوم سوات کې وم هلته اجتماع وه زمونږ نو جنازه کې مو شرکت هم نه دی کړی الله رب العالمین دې د هغې والد صاحب ته مغفرت نصیب کړي ټولو ته دعا وکړي بل زموږ یو ملګری دی سوات کې او هغه بیمار دی د زړه تکلیف دی ورته او ډیر خدمت کوي په دې سوشل میډیا د علماو دا بیانونه جوړوي یو غریبي کورنۍ سره تعلق دی خو د علماو سره ډیره مینه ده او خدمت ډیر کوي دعا ورته وکړي چې الله رب العالمین ورته شفای کامله ورکړي ان شاء الله صحیح شو ان شاء الله دلته یو ملګری راغلی دی هغه وایي زه لیدي شوی مو ته به اعلان وکړم نو مانځه نه بعد به انشاءالله بیا راپاسي صحیح دی انشاءالله لرې نه راغلی هغه ټانک نه راغلی دی ما سره رابطه وکړه ستا بیانونه ډېره ورو او شیخ ابو حسن صاحب او نن ملاقات ته راغلي الله دې اجر ورکړي او الله پاک د دې بیانونو په وجه زه اهل حدیث کړم دا بعضې ملګریو کې دا شیونه لګېدلي دي که بس څه فایده په دې خلک ګناهونه نشر کوي زموږ په دا خطبې او دا درسونه نشر کېږي داسې مسلمانان رونه اوري الله تعالی د هغوی اصلاح کوي الله دې دې ملګري ته استقامت ورکړي عبید الله بیت او یوسف صاحب ته دعا وکړي چې الله شفای کامله ورکړي او الله رب العالمین زما کشر بچی هم بیمار دی تکلیف دی ورته هغه ته دې الله شفا ورکړي څومره مسلمانان بیماران دي نارینه دي زنانه دي که کورونو کې دي که هسپتالونو کې دي الله رب العالمین ټول له شفای کامله ورکړي صفونه برابر کړي